سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونو ته باوري سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې د هلمند ولایت بهرامچه ولسوالۍ کې لا فرضي کرکې هاخوا پاکستاني پوځیانو اوه افغان وګړي وژلي دي. د راپورونو له مخې د دغو کسانو جسدونه د پاکستاني ځواکونو لخوا نیول شوي او هڅه کوي چې د خپلو دوو وژل شویو پوځیانو په بدل کې تبادله کړي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس حافظ عبدالباری راشد د پیښې په تړاو وویل تر اوسه رسمي معلومات نه دي ترلاسه کړي خو د موضوع په اړه غیر رسمي معلومات ورسېدلي دي. نوموړي په دې اړه وویل غیر رسمي خبر مې اورېدلی دی خو په رسمي ډول تر اوسه چا دغه موضوع نه ده تایید کړې. پیښه د کرکې هاخوا شوې ده، لا معلومه نه ده چې دا سیمه د هلمند پورې اړه لري او که کندهار. نوموړي زیاته کړې امنیتي بنسټونه هڅه کوي چې د پیښې په اړه کره معلومات ترلاسه کړي او د وژل شویو کسانو هویت روښانه کړي. او په یو بل خبر کې اورئ چې د افغانستان اسلامي امارت وایي چې پاکستان د لاریونوالو سره تاوتریخوالی نه کوي. د پاکستان په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان او پولیسو ترمنځ نښتو په ترڅ کې د اسلامي امارت وایان د اسلام آباد پر حکومت غږ وکړ چې له خپلو خلکو سره د تاوتریخوالی نه کوي. د افغانستان اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې د پاکستان حکومت باید له تحریک لبیک پاکستان سره خپلې ستونزې د خبرو او تفاهم له لارې حل کړي. د افغانستان اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد ویلي تحریک لبیک اعتراضیه ناسته پیل کړې وه او غوښتل یې دغه اعتراض تر اسلام آباد ورسوي او د هغه هیواد له قانون سره سمې مظاهرې وکړي خو د پاکستان پوځ پر دغو مظاهراتچیانو مخامخ ډزې او بریدونه کړي دي چې له امله یې ملکي خلکو ته خورا درنه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. نوموړي پر دغه تاوتریخوالي او ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې له امله خواشیني او خواخوږي څرګنده کړې ده. د پاکستان په لاهور ښار کې د تحریک لبیک پاکستان او پولیسو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 80 لاریونوال وژل شوي دي او تر 112 زیات پولیس او افسران هم ټپیان شوي دي.